السلام علیکم. سوچه غوړي د انساني صحت لپاره ډېر یو بهترین څیز دی. خو نن سبا ډېر زیات ګران دي، د هر چا وس نه کیږي او چې چا وس کیږي هغه اخلي نو هغې ته خالص میلاویږي نه، ځکه چې زموږ په ملک کې خالص څیز میلاوېدل ډېره ګرانه خبره ده. خو که چېرې تاسو غوړي اخلئ، سوچه غوړي، کورني غوړي یا وطني غوړي څه نوم دې ته وایي تاسو، هغه که تاسو اخلئ نو هغې یو څو طریقې یو څو ټوټکې درته ښیمه چې په هغې باندې تاسو معلومولی شئ چې آیا د خالص دي او که نه دې کې ملاوټ شوی دی. د سوچه غوړو خپل یو خوشبو وي یا د پوی غوندې خوشبو پکې راځي، او چې کوم کې ملاوټ شوی دی کې به د پلاستیک غوندې یو دروند غوندې بوی راځي. اب تاسو ته خپله پته ولګي چېرې دا څیز خالص دی نه یا دې کې ملاوټ شوی دی. دویم د دې دا نښه ده چې د کمرې درجه حرارت کې لکه دا تاسو کمره کې کیږئ دا به کمرې درجه حرارت کې دا ویلې کېږي، هلکه غوندې نرمېږي په کمره کې. لکه دا سخت وي تاسو کمره کې کیږئ، کمرې کې ماحول ګرم وي نو دا به لږ غوندې هلکه هلکه نرم شي. بل دا تاسو په ګوتو کې څنګه راواخلئ دا به ګوتو کې ویلې کېږي، چې کوم کې ملاوټ شوي یا به ویلې کېږي نه، به ستاسو ګوتو پسې انښلي شریش غوندې به جوړېږي. نو دغه شریش غوندې چې جوړېږي او حل کېږي نه نو دا کې ملاوټ شوي وي. او که نه سوچه غوړي وي تاسو ګوتو کې راواخلئ هغه به حل شي او بالکل محلول غوندې جوړ شي، دغه خالص غوړي دي. چې کم نقلي غوړي وي، کم نقل وي، ملاوټ وي پکې، نو هغه لږ سات پس باندې حل کېږي، مطلب یکدم نه حل کېږي. او چې کوم سوچه غوړي دي اصل غوړي هغه ډېر زر حل کېږي. بل به یو ګیلاس اوبه راواخلئ، هغې کې به یو چمچ سوچه غوړي واچوئ. که چېرې دا ویښ کې کېناستل نو دا غوړي بیا صحیح دي، سوچه غوړي دي. خو که چېرې هغه اوبو کې ګرځي او تاویږي پکې او هغه لاندې کېنناستل نو دغه سوچه غوړي نه دي، دې کې د ملاوټ اثرات شته. بله طریقه دا ده چې چمچ کې به لږ سوچه غوړي راواخلئ او اور ته به یې ونیسئ. که چېرې دا وسوځېدو، لوګۍ ته روان شو او خوشبو ترې روانه شوه، د غوړو خوشبو یا د پوی غوندې خوشبو ترې روانه شوه نو دا سوچه غوړي دي. خو که چېرې لوګۍ وکړو، تک تور لوګۍ وکړو او ډېر زیات بدبوی شروع کړه، دغه غوړي کې بیا ملاوټ شوی دی. چې کوم اصل سوچه غوړي دي دا به هلکه غوندې سپین وي یا به هلکه غوندې زیړ وي. چې کوم ملاوټ وال غوړي وي دا به ډېر زیات سپین وي، حد نه سیوا سپین به وي او ډېر زیات چمک به وي پکې. چې کوم غوړي ډېر زیات سپین وي یا ډېر زیات چمک وي نو دې کې ملاوټ شوی وي. بل د سوچه غوړو معلومول دا طریقه ده، دا تاسو فرج کې کېږدئ یو 20 منټه، که دا مکمل ټوټل یو شان جام شو دا غوړي سوچه دي. خو که چېرې داسې نیم نیم جام شو یعنې بره پې جام شو، لاندې اوبه به وي یا لاندې جام شو بره پې اوبه به دي، دغه غوړي سوچه نه وي. ډېر زیات چمکدار غوړي، تک سپین پړک چې وایي، یا ډېر زیات حد نه سیوا تک زیړ غوړي دا ملاوټ فلوي. د غوا غوړي به هلکه غوندې زیړ وي او د میخې غوړي به هم داسې سپین وي چې د حد نه سیوا به نه وي، نارمل حالت کې به سپین وي. په سوچه غوړو کې مختلف قسمه ملاوټې کېږي، دې کې یشېدلي الوګان ایډ کېږي، دې کې بنسپتي ګي هم ایډ کېږي. چې کوم عام مصنوعي غوړي دي بنسپتي ګي پکې اچولی کېږي، یشېدلي الوګان پکې اچولی کېږي، داسې نور کیمیکلز هم پکې اچولی کېږي. ټول نه بهتر دا طریقه ده چې تاسو خالص پی حاصل کړئ، خالص پی نه تاسو په خپله غوړي وباسئ نو دغه خالص دي. باقي ډېره ګرانه خبره ده خالص غوړو ملاوېدله په پاکستان کې خاص کر، او یو څیز په خپل نظر نه کتلی نو هغه خالص میلاو شي، ډېره غټه خبره ده. دا مشورې دې لپاره دي چې کوم سوچه غوړو شوقیان وي، استعمال والا، نو دا ټوټکې چې ازماو کړي نو اندازه به ورته وشي چې دا غوړي سوچه دي یا نه دي. امید د ویډیو خوښه شوي، داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.